څنګه تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې تاسې ټول روغ رمټ واوسئ او د صحت جامه مو په کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې د ریاضي مضمون په 24م ګردي میز کې سره یو ځای په دې ګردي میز کې به موږ له تاسې سره بیا هم ښایسته سوالونه در سره شریک کړو. دغه لس پوښتنې یا لس سواله به د تېرو ویډیوګانو درسي ویډیوګانو څخه وي. موږ دا کار د دې لپاره کوو چې هم تاسې وارزول شئ او هم تاسو د پوښتنو په کولو باندې پوه شئ. دا چې موږ څه ډول پوښتنې کوو او یا هم څه ډول درسونه څه ډول تعقیب کړو په دې درسونو یا په دې ویډیوګانو کې کوم مهم پوینټ ده یا کوم مهم ټکی ده هغوی ته څه ډول پاملرنه وکړو نو دغو پوښتنو ته باید هرومرو ځواب ورکړو تر څو هم دغه ویډیوګانې په سمه لاره زده کړو او هم دغه سوالونه ځواب کړو. تاسې کولی شئ دغه سوالونو ته ښه ځوابونه پیدا کړئ. دغه ځوابونه له ما سره په د کومنټ په برخه کې هم په یوټیوب چینل کې او هم په فیسبوک باندې کې راسره شریک کړئ. نو ځو او دغه لس پوښتنې وګورو. لومړۍ پوښتنه لاندې فکتوریل حل کړئ. لاندې فکتوریل حل کړئ. یو فکتوریل درکوم تاسې به دا حل کړئ. 15 جمع 14 پر 15 منفي 14 مساوي کېږي په څه باندې. دویمه پوښتنه د افادو د ډولونو نومونه واخلئ. د افادې د ډولونو نومونه واخلئ. دریمه پوښتنه اصلي متحول او فرعي متحول آیا توپیر لري؟ تاسو به ووایئ چې لري که نه. د اصلي او د فرعي متحول ترمنځ توپیر څه شی ده دا به راته ووایاست. څلورمه پوښتنه یو سیټ په کومو میتودونو ښودل کېږي. د سیټ د میتودونو نومونه به راته ولیکئ. پنځمه پوښتنه عمومي سیټ تعریف کړئ. عمومي سیټ تعریف کړئ. څه ته وایي عمومي سیټ څه ته وایي؟ شپږمه پوښتنه به د طاقت مربوط وي. لاندې عدد په طاقت ولیکئ. 5 ضرب د 5 ضرب د 5 ضرب د 5 او ضرب د 5 مساوي کېږي په څه باندې. دا په طاقت د طاقت په شکل به راته ولیکئ. اوومه پوښتنه کې به هندسي اوسط پیدا کړو. د 2 او 8 ترمنځ هندسي اوسط پیدا کړئ. ترمنځ یې هندسي اوسط فرمول لري. هغه فرمول به تاسې وکاروئ. اتمه پوښتنه عبارتي پوښتنه ده. ښه په دقت سره غوږ ونیسئ. د کور کرایه د کور څه شی؟ د کور کرایه زر نه لس زره ده که د کور خاوند دا کور په 9000 په کرایه ورکړي نو د کرایې لپاره څومره تخفیف په نظر کې
نیولی په نظر کې نیولی. تاسو حتما پوه سوي یاستئ چې سوال د څه شي ده؟ سوال د تخفیف ده. نو که چېرته کور په 10,000 وي او دی په 9,000 باندې کرایه ورکړي تخفیف به څومره شي؟ نهمه پوښتنه. په نهمه پوښتنه کې موږ جذر ولوسته. د جذر په برخه کې کولی شو موږ جذر ته درجې ورکړو. نو که چېرته زه تاسو ته ووایم چې د 4/2 جذر پیدا کړئ. د 4/2 جذر څو دی؟ موږ د جذر علامه درلوده په دې شکل باندې. هر جذر چې علامه نه لري علامه یې څو ده؟ 2 ده. نو د 4/2 جذر مساوي څو کېږي؟ دا به تاسو راته ووایاست. لسمه پوښتنه. که لس زده کوونکي، بیا هم عبارتي پوښتنه ده، که لس زده کوونکي یوه کورنۍ دنده په شپږو ورځو کې سرته ورسوي. په څو ورځو کې؟ په 6 ورځو کې کورنۍ دنده سرته ورسوي. نو 14 زده کوونکي به دغه کورنۍ دنده په څو ورځو کې سرته ورسولی شي. د څه شي پوښتنه ده؟ د تناسب پوښتنه ده. کوم تناسب؟ غیر مستقیم تناسب. دا تاسو به د غیر مستقیم تناسب تشریح په ذهن کې راوړئ. بیا به وګورئ چې 10 زده کوونکي کله چې کورنۍ دنده په څو ورځو کې؟ په 6 ورځو کې سرته رسوي. نو دغه 14 زده کوونکي به همدا کورنۍ دنده په څو ورځو کې سرته ورسوي. بیا یې ځواب راته ولیکئ. درنو زده کوونکو، دا وې 10 پوښتنې چې ما له تاسې نه وکړلې او له تاسې نه مو وپوښتلې. په دې پوښتنو کې بېلابېلې برخې وې چې له بېلابېلو ویډیوګانو څخه ما تاسې ته دغه پوښتنې چمتو کړې وې. نو تاسې دغه پوښتنې راته ځواب کړئ، په کومنټونو کې ځوابونه راولېږئ. که چېرته په کومه پوښتنه نه پوهېږئ، زه بیا هغه پوښتنه بېرته تاسو ته په بل ګردي میز کې حلوم او تاسې ته هغه پوښتنه په ډېرې اسانۍ سره حلوم. نو کولی شئ که چېرته تاسې بیا هم کومه پوښتنه لرئ یا کوم سوال لرئ، وړاندیز لرئ، له ما سره یې په کومنټ برخه کې شریکه کړئ. تر بیا چې زه راځم او تاسې ته نورې پوښتنې چمتو کوم، تاسې دغه پوښتنې ځواب کړئ، بیا به په بل ګردي میز کې سره یو ځای شو. تاسو پاک څښتن، خلاص سپارم.